سلام دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې درس کې مونږ د کالمز درس تر پوښښ لاندې نیسو. نو هیله ده چې دې څخه هم تاسو عمق استفاده وکړئ او په خپل چارو کور څخه ګټه پورته کړئ. درنې دوستانو، موږ راځو د کالم برخه کې چې کالم په معمولا ستون ته ویل کېږي چې بعضې وخت کې موږ د ستون ته ضرورت پیدا کوو. ستون یعنې څنګه چې کله موږ لیکنه کوو، که متوجه شوي یاست بعضې وخت کې موږ اخبار لرو، په اخبار په یو متن په څو ستونونو کې داسې مشخصو ستونونو باندې تقسیم شوی وي. نو هماغه سناریو موږ دلته کولی شو چې دلته په تطبیق کو په خپل مایکروسافټ ورډ کې موږ ته څه امکانات برابروي چې هغه هم د کالم کمانډ چې ده هغه موږ سره په لیاوټ کې موقعیت لري، د لیاوټ ټاب لاندې. نو دې سره همزمان موږ هم د بریک نه هم استفاده کوو، د کالم څخه هم استفاده کوو. لکه بعضې کمانډونه چې په بریک کې پاتې کېږي، تاسو زړه کې داسې چیت چې موږ کمانډونه سکیپ کوو یا کمانډونه نه کور کوو یا کمانډونه تر پوښښ لاندې نیسو. نه نیسو، خو نظر ضرورت ده. اوس دلته راځو، موږ فرض مثال موږ هدف ټارګټ دغه کمانډ ده چې د کالمز په نوم باندې ده، چې د دې په مرسته باندې موږ تاسو ته وایو چې ولې موږ څنګه دا تطبیقولی سو. فرض مثال موږ غواړو دلته د خپل متن دا د موږ په یوه ستون کې راغلی، دا موجوده متن تاسو وینئ چې په یوه ستون کې موږ سره موجود ده. نورمال حالت د پاراګراف په شکل باندې غواړو دا د اخبار په شکل په دوو ستونونو کې راشي. په هغه وخت کې موږ څه کوو دلته؟ نو کله چې موږ دا غواړو، تاسو ګورئ ستونزه دلته پکې موجوده ده، زه تاسو سره دا شریکوم. اوس دلته موږ راځو چې کله په دې باندې ودرېږو، موږ ته څه راکړي؟ دلته ګوره 1 کالم، یعنې فعلاً په کوم حالت کې ګوره په یو کالم باندې انتخاب 2 کالمه، 3 کالمه، 4 یا لیفټ ټو رایټ هر رقم ته چې جوړو سره یا مور کالمز د باندې تاسو خپله کار وکړئ. فقط زه 2 کالمز باندې ته بحث کوم، موضوع سره حلوم 2 یا 3 باندې ستونزمن کار نه ده. زه څه لیکم دلته؟ فرض مثال 2 کالمز ورته انتخابوم. ګورئ دلته ستونزه پیدا شوه. د ستونزه داسې پیدا شوه مکمل یو کالم ته راغی، ځکه د بل بغل د موږ څه ده خالی پاتې شو. موږ دلته بیرته ورته وایو چې نه، موږ سره په یو کالم باندې که تر څو موږ د 2 کالمو لپاره همدغه موجوده خط چې موږ انتخاب کړی دا په 2 کالمونو کې موږ ته وښودل شي. دا په څه وخت ښودل کېږي چې کله موږ دلته راشو بریکس ته راشو. بریکس کې ګوره موږ پیج بریک وکاروو. فرض مثال دلته مو نیکسټ سیکشن مو وکاروو، کنټینیوز باندې فرض مثال بحث وکړو، رڼا مو واچول په ایونټ او په ورډز باندې. دلته موږ د کالم باندې کار نه ده کړی. نو اوس دلته راځو، موږ په دغه نقطه کې درېږو د کالم آخر سر کې چې کله دلته ودرېږو، راځو دلته د بریکس کې موږ څه ورته کالم ورته راخلو. کالم چې کله موږ ورته راخلو دلته موږ بریک جوړېږي دلته پکې. نو کله د باندې موږ څه کوو؟ کلیک ورته کوو. چې کلیک مو وکړو ستونزه د موږ حل شوه. اوس ګوره څه تغیرات پکې نه راغلي. اوس موږ دلته کولی شو د مکمل ټکسټ یا د مکمل خط موږ انتخاب کړو او راشو کالم ته. په کالم باندې موږ څه وکړو؟ 2 کالمز ورته انتخاب کړو. ګورئ اتوماتیک ډول باندې دا زموږ څنګه شو؟ خط په 2 کالمونو باندې تقسیم شو. یا راځو فرض مثال 3 باندې تنظیمو، سره په 3 باندې ګوره دلته موږ ته اتومات د افغانستان د سولې عالي شورا څه لیکل شوي سره. نو دلته موږ څه کوو دوستانو چې په د خپل خط په 2 کالمونو باندې تبدیلول، په 1 باندې، په 2 باندې، په 3 باندې. دلته موږ کولی شو دا په اسانۍ باندې جوړ کړو. خو تر څو پورې چې موږ پکې د کالم بریک نه وي جای په جای کړی، تر هغې وخته پورې موږ څه لرو؟ دغه ستونزه موږ دلته لرو. کالم بریک باید پکې وي او که نه دا په صفحې تر اوږدو پورې همدا رقم تر اخره پورې ځي.